په کابل کې د ځینو بندونو د جوړولو اهمیت. شاتوت، شاه وعروس او د پنجشیر سیند کابل ته د څښاک پاکو اوبو برابرولو یوازینۍ سرچینې ګڼل کیږي. دا چې د کابل ښار تر ځمکې لاندې اوبو د مصرف او ریچارج ترمنځ یو شدید منفي بیلانس موجود دی او سږنۍ وچکالي به دا ستونزه نوره هم جوړه کړي، نو د کابل ښار تر ځمکې لاندې اوبو باندې د فشار کمولو یوازینی بدیل په لومړي سر کې همدا د شاتوت للندر بند دی او په دوهم قدم کې د شاه وعروس او بیا د پنجشیر سیند دی. شاتوت یو ذخیروي بند دی چې کابل ښار ته د څښاک پاکو اوبو د برابرولو ترڅنګ به زرګونه هکټاره ځمکه هم خړوب او د منطقي ایکو سیستم به بدل کړي. دا د افغانستان د لویو بندرونو په ډله کې راځي چې تقریبا د پام وړ مقدار پیسې هم پرې مصرفیږي، چې نهایي لګښت یې 301 میلیونه ډالر اټکل شوی. دا بند د هند په بلای وضع مرسته جوړیږي. د کمال خان په بشپړېدو او عنقریب د کجکي د دوهم پاس په بشپړېدو سره د هلمند سندیزې حوزې اوبه کاملا مهار شوې. د شاتوت له جوړېدو او د شاه وعروس له بشپړېدو سره به د کابل سندیزې حوزې د اوبو د مدیریت او مهارولو پروسه چټکه شي. د کونړ د سیند د برېښنا بندونو لپاره یو عظیم پوتنشل لري چې هلته اوس د استرالیایي فورتسکیو کمپنۍ لخوا د امکان ارزونې مطالعات روان دي او ښایي د ساګۍ، سورتاق او نور مهم بندونه استرالیان جوړ کړي. د امو پر سیند پر یو تاریخي کانال به څو ورځې وروسته کار پیل شي. دا د خوشتپې په نامه د 298 کیلومترو په اوږدوالي د اوبو لګونې کانال دی چې له امو څخه به په کلني ډول 10 میلیارده متره مکعبه اوبه رااخلي او په جوزجان، قندوز او بلخ کې به 590 زره هکټاره ځمکه خړوبه کړي. دا د منطقې په کچه یوه ستره پروژه ده او که د منځنۍ اسیا هیوادونه له مقاومت سره مخ نشي نو په افغانستان کې به یو ستر کرنیز انقلاب وپنځوي. دا کانال د ملي پراختیا شرکت لخوا جوړیږي او له کانال سره هم مهاله یو کمپلیکس هم جوړیږي. د میوو او سبزیجاتو تر پروسس پورې مسایل به ځان کې رانغاړي. سربیره پر دې ټاکل شوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به ټول هیواد کې پر 50 منځنیو بندونو باندې کار پیل شي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره